د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام بازار خپرونې ته ښه راغلاست. پیل د مهمو خبرونو په سر ټکو. د بشري مرستو په کمیدو د ملګرو ملتونو اندېښنه. د اوچا مشر وایي د کډوالو بیرته راتګ د خلکو اړتیاوې زیاتې کړي او یوازې بشري مرستې اوس د افغانانو اړتیاوې نشي پوره کولی. د افغانستان، ایران او تاجکستان ترمنځ ترانسپورټي دهلیز هوکړه. د دې هوکړې له مخې به د ایران او تاجکستان سوداګریز توکي د افغانستان له لارې ترانزیټ کیږي. د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغان صادراتو زیاتېدل. د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي له دې ولایت څخه د 80 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. او د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته د زابل د اوسیدونکو محدود لاسرسی. د زابل د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارې خرابوالی، د مخابراتي شبکو او روغتیایي مرکزونو نشت او د ښوونځیو کمښت خپلې بنسټیزې ستونزې بولي. ښه راغلاست. محمد نسیم ستانکزی یم. د اوچا نوي مرستیال بامیان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د کمیدو او د اقتصادي او اقلیمي ستونزو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې د کډوالو بیرته راستنېدل او د سرچینو کمښت پر خلکو فشار زیات کړی او یوازې بشري مرستې د افغانستان اړتیاوې نشي پوره کولی. د نوموړي په وینا افغانستان د بیړنیو مرستو ترڅنګ دوامداره پانګونې او پراختیایي پروګرامونو ته هم اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا نوي مرستیال بامیان ولایت ته د سفر پر مهال د نړیوالو مرستو د کمیدو، د اقلیمي بدلونونو د اغیزو، د کډوالو د پراخ بیرته راستنېدو او په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه چې په افغانستان کې د دندې له پیل څخه لا یوه میاشت هم نه ده پوره شوې، ویل بامیان څلورم ولایت دی چې لیدنه ترې کوي. د نوموړي په وینا د بامیانو خلک له ګڼو ستونزو سره د همکارۍ ښه روحیه لري او د خپلو سیمه ییزو ظرفیتونو د کارولو وړتیا هم لري. خو د بنسټیزو اسانتیاوو کمښت، وچکالي، د اوبو کموالی، روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو ته محدود لاسرسی د هغوی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. هغه څه چې موږ په بامیانو کې ولیدل هم هیله بښونکي وو او هم د اندېښنې وړ. هیله بښونکي ځکه وو چې موږ له نږدې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د بامیان د خلکو زغم، د تنظیم وړتیا، د مسؤلیت احساس او د شته اقتصادي فرصتونو د کارولو او د ستونزو د مدیریت لپاره د هغوی هڅې ولیدې. خو په عین وخت کې وضعیت د اندېښنې وړ هم وو ځکه خلک له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د اوچا نوي مرستیال همدارنګه وویل چې له ایران او پاکستان څخه د زرګونو کډوالو بیرته راستنېدو پر سیمه ییزو ټولنو لا ډیر فشار راوړی دی. د هغه په وینا له پاکستان سره ستونزو د افغانستان پر سوداګرۍ او صادراتو اغیز کړی او په ایران کې د کاري فرصتونو کمښت او د مالي حوالو راټیټېدو هم د کورنیو پر اقتصادي وضعیت منفي اغیز کړی دی. په افغانستان کې بشري اړتیاوې شته چې د بیلابیلو بحرانونو له امله رامنځته شوي دي. په دغو بحرانونو کې زلزلې، ناڅاپي سیلابونه او د اقلیمي بدلونونو اړوند پیښې شامل دي. خو موږ پوهیږو چې په اوږد مهال کې بشري مرستې د پراختیایي او بنسټیزو ستونزو د حل لاره نه ده. هیچ کشوری با کمک‌های جامعه جهانی با پا ایستاد نشده، اقتصادش بلند نرفته. اگه شما مطالعه کنین ببینید فقط یگانه چیزی که ما رو با پا ایستاد میکنه همت، شجاعت و زحمتی که ما خود ما باید بکشیم. وقت زحمت کشیدن میشه که دولت باید بیدار باشه. تر دې وړاندې هم ملګرو ملتونو څو ځله افغانستان ته د بشري مرستو د بودیجې د کمیدو په اړه خبرداری ورکړی و او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د دې هیواد له میلیونونو اړمنو وګړو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان په خپاره کړي راپور کې ویلي چې له اوږده ځنډ وروسته له 1600 میټریک ټنو څخه ډیر خوراکي توکي هیواد ته وارد شوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دې کار د خوړو نړیوال پروګرام ته زمینه برابره کړې څو 80,000 ماشومانو او 25,000 میندو ته د تغذیې خدمتونه وړاندې کړي. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې د جولای له پیل راهیسې د مالي سرچینو کمښت د خوړو نړیوال پروګرام اړ کړی چې په بحراني سیمو کې د قحطۍ د مخنیوي پروګرامونه ودروي.
افغانستان، ایران او تاجکستان د سړکونو د درې اړخیز ترانسپورتي دهلیز د جوړولو پر رامنځته کولو هوکړه کړې ده. د دې هوکړې له مخې به د ایران او تاجکستان سوداګریز توکي د افغانستان له لارې ترانزیټ کیږي. د شنونکو په باور د دغه دهلیز عملي کیدل کولی شي د افغانستان ترانزیټي موقعیت او سیمه ییزې همکارۍ لا پیاوړې کړي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې له دې ولایت څخه د 80 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز توکي بهرنیو بازارونو ته صادر شوي دي. د دوی په وینا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د صادراتو ارزښت له 3 برابرو څخه لوړ شوی چې دا د بلخ ولایت د صادراتو د پام وړ ودې ښکارندویي کوي. د زابل د خاک افغان اوسیدونکي د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته په محدود ډول لاسرسی لري. د خاک افغان ولسوالیو د لویې لارې خرابوالی، د مخابراتي شبکو او روغتیایي مرکزونو نشته او د ښوونځیو کمښت د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو بنسټیزې ستونزې دي. دوی د یادو ستونزو د ژر هواري غوښتنه کوي. درنو لیدونکو، لنډه دمه تر دمې وروسته د بازار دوام. درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. بازار خپرونه دوام لري. د اوچا نوي مرستیال بامیان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د کمیدو او د اقتصادي او اقلیمي ستونزو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه وایي د کډوالو بیرته راستنېدل او د سرچینو کمښت پر خلکو فشار زیات کړی او یوازې بشري مرستې د افغانستان اړتیاوې نشي پوره کولی. د نوموړي په وینا باندې افغانستان د بیړنیو مرستو ترڅنګ دوامداره پانګونې او پراختیایي پروګرامونو ته هم اړتیا لري. په همدې موضوع بحث لرو. د بحث لپاره په خپرونه کې دلته راسره د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی عبدالظهور مدبر صاحب دی. مدبر صاحب، ستړي مه شئ، کور رمضان چې بلنه منلې ده او خپرونه کې راسره یاستئ. د اوچا نوي مرستیال بامیان ته د سفر په لړ کې په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په تړاو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې افغانستان ته د کډوالو له بیا راستنېدو سره اوس بشري مرستې یوازې د افغانستان ستونزې نشي حل کولی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بیننده های گرامی. و علیکم سلام. خیلی ممنون از یک فرصت را مساعد ساختیم. ببینین، یکی ما اقتصاد مستهلک داریم، یک اقتصاد معلد داریم. اقتصاد مستهلک تا جایی میتونه توسط کمک های بشردوستانه حمایت شده باشه، ولی در طویل مدت نیاز است ما با اقتصاد معلد ترکیز کرده باشیم، یعنی زیر ساخت رشد داده باشیم. بنابر رقت اقتصادی که ما متاسفانه تا حال داریم و در شرایط موجود داریم، کمک های بشردوستانه میتونه من حیث یک دوای مسکن باشه، ولی رای حلی نیست که واقعا این مرض ما را مداوا کنه، این فقر مداوا کنه. ناگفته نمانه که فقر حاکم در کل روی کره زمین فقر تحمیلی است. عوامل سیاسی، نظامی و استخباراتی در زیر دخل است، من جمله افغانستان هم. کشورهای مقتدر اقتصادی و سیاسی اجازه نمیتن که یک سری کشورهایی که خودشان که جهان سوم نامش گذاشتن اینا اقتصاد پویا داشته باشن، شکوفا داشته باشن. به این خاطر در بعضی از مواقع و موارد سعی میکنن که کمک های ظاهرا بشردوستانه، کمک های بشردوستانه را متمرکز بسازن، پس دوباره او را قید میکنن و اجازه نمیتن به شکل درست مردم به رفاهیت برسن. و در این حال منابعی که در سرزمین ها پهن می باشه اجازه نمیده توده ها را، یعنی اجازه نمیدن توده ها را که از این منابع بالقوه استفاده کنن. برن در افغانستان هم ما به شکل بالقوه خیلی غنامند هستیم، امکانات خیلی زیاد داریم. اگر ما را اجازه بدن هم دخالت سیاسی حول هوش متاسفانه می بوده باشه و هم کشورهای مقتدر اینا اجازه نمیدن که اقتصاد بالنده و پویا داشته باشیم. ما منابع طبیعی هم داریم، منابع بشری هم داریم، هرگاه اینا رو به کار بندازیم در طویل المدت ما میتونیم به طرف خودکفایی چرا اینها مانع رشد اقتصادی افغانستان میشوند؟ البته یکی از پالیسی هایی که در مقیاس جهانی است نمیخوان کشورها در مقابل خودشان قدرت شوند. قدرت ها هرگاه یک قدرت دیگه در مقابل خود ببینه طبیعتا مبارزه میکنه و علیشان استادگی میکنن. پس به خاطر که اینا او اقتدار اقتصادی و سیاسی را پیدا نکنن،
اینا را اجازه نمیتن به اون مرحله برسن و حتی اجازهشان نمیتن از منابع داخلیشان خودشان استفاده کنند، به خاطر که او کشورها اکثرا کشورهای تولیدی است و اینا کالای تولید شده خودم میخوان که به بازار مصرفی به فروش برسانند. درست. پس کشورهای مستهلک میباشه، مصرفی میباشه و کالای تولید شده این قدرت ها را اینا خریداری میکنند. از جهت دیگه هرگاه اینا به اقتدار سیاسی و اقتصادی برسن خودشان منابع خود باز استخراج میکنند. او طرف اونا مواد خام هم نیاز دارن و بهانه های مختلف کشورهای محکوم و مظلوم جهان سوم داشته هایشان به تاراج میکشند. یک معضلی است. بحث دیگری است که خود ما هم باید خود تکان بدیم. در پایل از یک دستاندازی ها می بوده باشه، ما خود ما هم برنامه های استراتژیک داشته باشیم. البته دو محور ترکیز کنیم که بحث پروداکتیو اکانومی است، اقتصاد تولیدی است و بحث مسئله اتصال منطقه‌ای و حتی جهانی هم. بله. یعنی ما هم میتونیم اقتصاد بسته داشته باشیم، هم میتونیم اقتصاد باز داشته باشیم. در جای خود اقتصاد بسته هم میتونه اثرات خود داشته باشه. روابط بین دولت است، بین ملت است، بین تصدی است. این انفسها با هم رابط می داشته باشند. در بعضی از مواقع نیاز است در پایه از یک دولت و ملت تصدی رابط می داشته باشه، با جهان هم رابط داشته باشند. یک سری کالاهای مازاد خود راحت‌تر باز میتونن به فروش برسانند. هرگاه به فروش رسانیدن طبیعتا ارزآور می بوده باشه، ارزآور باز ری اینوست میکنن، باز سرمایه‌گذاری میکنن. دقیق. آقای مدبر، طوری که معاون اوچا در گزارش اشاره داشته و گفته که عوامل اقتصادی و عوامل اقلیمی و خشکسالی ها باعث فقر بیشتر در بین مردم افغانستان بخصوص در بامیان شده. به نظر شما علت اصلی کم شدن کمک های بشری جهانی چیست؟ البته مسائل اقلیمی، مسائل طبیعی هم میتونه در نوع اثر داشته باشه، ولی عامل طفیلی دست دو و دست سه میتونه تعریف شود. عامل اولیه در مقیاس جهانی دستاندازی هاست، دخالت سیاسی و اقتصادی است. اگر در اوکراین ناهنجاری است دستاندازی است، اگر در افغانستان، در ایران، حوزه خلیج فارس وضعیت میبینیم. مسائل سیاسی است که امروز هم ما داریم انفلیشن وارداتی را تجربه میکنیم. میبینیم که ارز دلار بلند میره، دلار بلند میره، چون تمام مردم روی میاره به خریداری دلار. سبب میشه که کالاها در مقیاس جهانی هم به دلار معاملات صورت میگیره، ارزش دلار بلندتر میره. پس هرگاه معاملات هم به دلار صورت میگیره و ما هم جنس خریداری میکنیم به دلار، طبیعتا یک تورم وارداتی را ما تجربه میکنیم. این انفلیشن و تورم وارداتی منتقل میشه بالای مستهلک نان بخوردن نداره. یعنی مستهلکی در افغانستان متاسفانه امکانات بهداشت خوبتر نداره، امکانات محیط زیست عطا برش به شکل درست مساعد نیست. ما تورم داریم تحمیل میکنیم بالا اینا. و چه خاطر که جنگ است، به خاطر که ناهنجاری در مقیاس جهانی و حوزه خلیج فارس و امثال هم. بنابراین بحث است که عوامل عمده و اساسی اینی مسائل در مقیاس جهانی من جمله افغانستان هم که به نحوی از آنها فقر تحمیل میشه. تحریم خودش، تحریم یک نوع از جنگ اقتصادی است، از طرف کشورهای مقتدر اعمال میشه بالای کشورهای محکوم و مظلوم. تحریم ها میتونه اعلان شده بوده باشه، میتونه اعلان نشده باشه. اینا کلش اثرات منفی داره. اعلان نشده میگه روابط دیگه نمی داشته باشم، اعلان شده میگه رابط نمی داشته باشم، اعلان نشده تعرفه ها را بلند میکنن. پس مردم و مستهلک نیاز به کالا داره ولی تعرفه بلند است، تجار جنس نمیاره. این میتونه اثر منفی هم داشته باشه. سلب آزادی و استقلال کشورها میتونه اثر داشته باشه بالای فقر و فقدان داشتن برنامه‌های درست و عادلانه اقتصادی هم که ما بعضا می‌خواستم در این مورد پرسش داشته باشم. همین فقدان برنامه‌ها و پالیسی‌های درست‌تر و خوبتر و موفق‌تر میتونه اقتصاد متحرک بسازه، اقتصاد به تحرک بیاره، چرخش اقتصادی به وجود بیاید. بزرگ به نظر شما چطور چگونه یک پالیسی میتواند کشور افغانستان را یا کشور ما شما را از وارداتی به صادراتی تبدیل کند؟ البته زمانی که ما برنامه ریزی میکنیم، در برنامه ریزی خود باید ما یک سری مسائل پیش بین بوده باشیم. به اساس مدل ها برنامه ریزی کنیم. مدل ها ما خیلی زیاد داریم ولی عمده ترینش سوات انالیست میگن و پیستال انالیست میگن. پیستال انالیست مسئله سیاسی رو در نظر میگیره، مسئله اجتماعی رو در نظر میگیره، مسئله نظامی رو در نظر میگیره، تکنولوژیکی و فناوری رو در نظر میگیره، اقتصادی رو در نظر میگیره. اما از این موارد در نظر میگیرن که آیا تهدید است یا خیر، آیا اینا موانع کار ما است یا خیر. متخصصین ورزیده ای را پیش بینی میکنن و به شکل به مسئله سواد هم نقاط قوت، نقاط ضعف، چالش ها و فرصت ها این موارد در نظر میگیرن. برمیگرده به اراده متخصصین، صلاحیت متخصصین و درایت متخصصین و در عین حال متصدیان کرسی که اینا باید با برنامه لازم حرکت کرده باشن. برنامه به شکل مدون بوده باشه، تثبیت شده بوده باشه
و ریسک‌ها را در نظر گرفته شده باشه یا در نظر گرفته باشد. این میتونه اثرات مثبت داشته باشه. پلان مدون معیار است. هرگاه برنامه‌ریزی میگیم برنامه‌ریزی یعنی تعیین هدف و اتخاذ یک سری تدابیر به خاطر رسیدن به هدف. باز برمیگرده و اینکه ما افراد مسلکی متخصص باید در کرسی ها داشته باشیم که اینا با وجه احسن پلنینگ کرده بتونن، برنامه‌ریزی کرده بتونن. در این برنامه‌ریزی در پالی از اینکه از داشته های داخلی خود استفاده میکنیم، باید کالاهای مازاد خود که مازاد از مستهلک می بوده باشه و بیشتر از نیاز مستهلک داخل می باشه، باز ما به سایر کشورها این را به فروش برسانیم. و سایر کشورها هم باز ما ریسک تقسیم کنیم. از سیاست دایورسیفیکیشن استراتژی یا متنوع سازی بدیل ها استفاده کنیم. ما تنها گزینه کشورهای آسیای میانه رو محکم نگیریم، تنها طرف ایران نریم، تنها پاکستان نریم. همیشه وابسته به پاکستان بودیم، وضعیت ما داریم تجربه کرده روان هستیم که فیصد زیاد داد ستود ما طرف پاکستان بود. هرگاه ما این طرف معزن باز و طرف کشورهای آسیای میانه ما وابسته می باشیم، هرگاه محدود شد باز مستهلک افغانی نان به خود نمی داشته باشه. این راههای بدیل باید وجود داشته باشه. چندین راه. اگر زمین نمی بوده باشه دهلیز هوایی را بریم، هرچند که هزینه بر است، ولی ما در دو آپشن اردای آپشن بعضی اوقات قرار میگیریم. ما مجبور هستیم او را انتخاب کنیم. ما میشه که با کل جهان اترابط داشته باشیم و از سیاست وین وین استفاده کنیم. هم لال به دست آید و هم دلیار نرنجد. هم با کل کشورها هم سعی کنیم حتی پاکستان نیاز است ما قناعت بتیم. مزیتایی که در افغانستان است تعریف کنیم و قناعتشان بدیم که اینی مزیت‌ها در افغانستان است، به سود شما تمام میشه هرگاه رابط با افغانستان داشته باشین. 750 میلیون دلار داد ستود دارن، تنها داد داره میشه که ستودشان با کشورهای اوراسیا، جنوب کشورهای آسیای میانه. هرگاه از مجرای افغانستان عملی شد به سودشان است و به سود ما هم تمام. دقیق. پالیسی ها و امور کشورها بیشتر روی برنامه‌های اقتصادی و روی منافع شخصیشان تعیین میشه. به نظر شما تقویت همکاری میان امارات اسلامی و جامعه جهانی که بیشتر باعث امی محدودیت ها شده، کدام اقدامات عملی صورت گرفته میتونه؟ البته جامعه جهانی در مقیاس جهانی همیشه یاد کردیم که اشک تمسا میریزانند. این حقیقتا اگه واقعا بشر دوست باشن خب بیان بالای زیر ساخت کار کنن. در 20 سال گذشته هم بالای زیر ساخت کار نکردن. 4 تریلیون دلار آمد در افغانستان، برق اجازه ندادن ما داخل افغانستان بسازیم، بند برق اجازه ندادن. پول دادن گفتن از ازبکستان آسیای میانه بیارین میلیون دلار مصرف کنین، ولی ظرفیتی که در افغانستان بود 49 بند برق میتونستیم بسازیم. 23,000 مگاوات برق در افغانستان میتونه که تولید شود، ظرفیت داره. 10,000 کاملا کافی است به افغانستان. دیگه ش میشد به سایر کشورها ما ارسال کنیم. از مسیر آفتاب هم، یعنی مجرای آفتاب که ما 300 روز آفتاب داریم، از این مجرا هم میتونیم حتی 220,000 مگاوات برق از این مجرا گفته میشه ما میتونیم تولید کنیم. یعنی پول را در تجملات مصرف کردن، به نام مشاورین چی و چنان پس بردن، اجازه ندادن در زیر ساخت ما مصرف کنیم. کار جامعه جهانی چنین است. یعنی یک پارادوکسیکال عملکرد دارن، یک عملکرد متناقض. ظاهرا خوشایند گپشان ولی حقیقتا متاسفانه به سود کشورها فعالیت نمی داشته باشه. خود واژه استعمار اغفال کننده است. استعمار یعنی چی میکنیم؟ ما آباد میکنیم ولی آبادی نیست، بردن است، چاپیدن است، چوشیدن است، بلعیدن است. متاسفانه بحثی است که جامعه جهانی هم یک اشک تمسا ظاهرا میریزانند. همه ناهنجاری هایی که در کره زمین است، من جمله در افغانستان جامعه جهانی به نحوی از آنها دش دخیل است. ما این نکته را میخوایم تفهیم کنیم و اذعان کنیم که با در نظر داشت امیجا و فضای وضعیتی که از امارات اسلامی با درات لازم باید برنامه‌ریزی داشته باشند که حداقل روابط با جهان داشته باشند یا بستر به خاطر به رسمیت شناسی مساعد بسازند تا بوده باشه که از نگاه مادی و در رفاه مردم زندگی تا یک دقیقه فرصت داریم آقای مدبر، اگر بحثم جنبندی شود و راه حل هم داشته باشیم. ادامه این چنین وضعیت که افغانستان با آن دست و گریبان است، آینده افغانستان چگونه می‌بینید؟ ما همیشه ترکیز کردیم ظرفیت ما داریم، کشورها علاقه داره با ما روابط داشته باشه. همین ظرفیت های خود که عبارت از ارزش های ماست، اینا را شناسایی کنیم و اشتهار کنیم و مقابل مخاطب قناعت بدیم که اینمی ارزشمندی های ما به نحوی از آنها یک مزیت باشه. ما هم میتونه بوده باشه، با پاکستان میتونه مزیت باشه، با این طرف ایران میتونه مزیت بوده باشه و کشورهای آسیای میانه میتونه و ما یک پل ترانزیتی میان منطقه میتونیم بوده باشیم. واسط خوب، رابط خوب میان اوراسیا، کشورهای جنوب آسیا، میان حوزه خلیج فارس، وصل شدن به چابهار و سایر کشورها. این میتونه هم به نفع ما تمام شود، هم به نفع کشورهای منطقه. بسیار تشکر عبدالظهور مدبر، آقای امور اقتصادی که به برنامه حضور یافتین و فرصت دادین. ممنون شما. بسیار تشکر. در اون دین کل تاسو مننه خبرونه ممدل ته پای تورسته. الله ممل.